اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر څه مخکې تاسو ټولو قدرمنو د سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. موږ ستاسو نن له خیره څلورم درس 12 د بیولوژي چې په هغه کې به موږ او تاسو د پونیټ مربع یا فنیټ سکویر باندې بحث کوو. په 1915 میلادي کال کې یو انګلیسي بیولوژي پوه چې پونیټ په نامه سره نومیده د تزویج لپاره د نسلونو د کراس لپاره یوه اسانه طریقه انتخاب کړه. دغه پونیټ سکویر هم د ده د نوم د کشف په افتخار سره ورکول شوی دی. پونیټ خپله د دغه شخص نوم و. نو پونیټ یو جدول دی، یو مربع ده چې په هغه کې د القاح څخه په لاس راغلي ممکنه نتیجې یا مثلا کمیټونه، سپرم او تخمه، ګرده او همدارنګه هګۍ، دا ټول څه پکښې ښودل کېږي او لیکل کېږي تر څو هغه د کراس څخه لاسته راغلي پایلې په لاس په اسانۍ سره راوړي. نو په همدغه جدول کې هغه کم کمیټونه چې لاسته راځي هغه د یوه والد د په افقي ډول باندې لیکل کېږي او همدارنګه د بل د په عمودي ډول باندې هم څه کېږي، لیکل کېږي. یعنی په یوه طرف کې د یوه والد ده او په بل طرف کې د بل والد ده لیکل کېږي. کله چې دا دواړه ولیکل سي بیا د دغه جدول په دغه منځ کې چې مثلا کم توري لیکل کېږي دا خپله څه شي راښیي، دا د اولاد جینوټایپ راښیي چې بیا له هغه څخه موږ تاسو د هغې فینوټایپ هم معلومولی سو. تاسو دلته وګورئ، دا مثلا د یوه والد ګمیټونه دي او دا د بل والد څه شي دي، ګمیټونه دي. او د دغه جدول په منځ کې چې کوم توري دا د اولاد جینوټایپ راښیي. اوس موږ تاسو راځو په همدغه فنیټ سکویر یا پونیټ مربع کې موږ تاسو د مونو هایبرید کې د هغې یو مثال لیکو. یعنې د پونیټ مربع رول په مونو هایبرید کراسونو کې څه شی دی. ګورئ، موږ تاسو ویلي دا یو ډېر ساده جدول دی چې په هغې کې دغه مونو هایبرید یعنې یو رګه تزویج په ډېره اسانۍ سره ترسره کېدلی سي. یو رګه تزویج موږ تاسو پېژنو، هغه تزویج ته ویل کېږي کله چې دوه والدین په یوه خاصیت کې فرق سره ولري. مثلا یا په قد کې د یو د غټې د بل د کوچنۍ، یا مثلا په رنګ کې د یو ارغواني ګل د بل د سور ګل، یا په نورو خاصیتونو کې فرق، خو یو خاصیت باید. اوس نو که چیرې موږ تاسو دلته وګورو دوه نباتات د قد لپاره څه شي لري، دوه مختلف الیلونه ولري، یعنې څه شي وي، هیټروزایګس. نو جینوټایپ یې په هیټروزایګس د سره کم راځي، غټه ټي کوچنۍ ټي. غټه ټي په کوچنۍ ټي باندې غالبه ده. نو دا یو لوړ قد لرونکی نبات دی. اوس دغه نبات چې لوړ قد لري موږ تاسو پوهېږو چې دوه ډوله ګمیټونه لري، یوه غټه ټي ده او بله چې ده کوچنۍ ټي ده. اوس نو موږ تاسو چې کله دا سره کراسوو دا خو د یوه والد سو، نو د بل کوچني قد ده چې موږ تاسو لیکو بیا هغه څلور دانې تورې لیکل کېږي، ځکه چې هغه یوه غټه کوچنۍ ټي او کوچنۍ ټي لیکل کېږي بیا سره کراسېږي. اوس نو که چیرې دوی سره کراس سي، مثلا دا د یوه والد د غټه ټي کوچنۍ ټي او دا بل والد د غټه ټي کوچنۍ ټي، اوس که دوی سره کراس سي موږ تاسو دلته ګورو د دوی احتمالي شمېره دلته ګورئ 1/4 غټه ټي او غټه ټي ده. ګورئ 1/4 غټه ټي او غټه ټي، معنا څه شي ده، د لوړ قد لپاره خالص نبات سو. همدغسې 2/4 حصه باندې غټه ټي او کوچنۍ ټي دی، یو دغه دی او یو څه دی دغه دی. نو دا څه سو، د لوړ قد لپاره ناخالص سو، خو د ټیټ قد لپاره بیا څه شي دی، یوازې یو دانه دی، یعنې 1/4 باندې بیا څه شي دی، ټیټ قد دی، هغه خالص دی. نو د دوی ټولو د جینوټایپ تناسب څو راځي، 1/2/1. څه معنا؟ معنا یې دا ده چې یو غټه ټي او غټه ټي ده، دوه دانې غټه ټي کوچنۍ ټي، معنا نه خالص لوړ قد دی، او یو کوچنۍ ټي خالص کوچنۍ قد نبات دی. دا دوی د جینوټایپ تناسب و. موږ تاسو که چیرې بیا فینوټایپ ته راسو 3/4 لوړ قد لري او 1/4 باندې ټیټ قد. تاسو دلته وګورئ په دغه جدول کې ډېر ښه واضح معلومیږي، یعنې 3/4 لوړ قد دی، دا هم لوړ قد دی، دا هم لوړ قد دی او دغه هم لوړ قد دی، او 1/4 کوچنی قد نبات. اوس موږ تاسو د لا پوهېدو لپاره یو بل مثال راوړو.
د ځینو انسانانو د غوږونو دغه پوڅکۍ چې مثلا وي هغه خلاصې وي، خو د ځینو ده بندې پوڅکۍ لري، نښتې پوڅکۍ ورته ویل کېږي. هغه چې مثلا خلاصې پوڅکۍ لري د هغو لپاره موږ تاسو غټ ایف توری ښیو او د کوچنیو لپاره د کوچنی توری ښیو. ګورئ تاسو فرض کړئ چې مثلا دا یو والد دی غټ ایف او کوچنی ایف. مثلا دا چې شي دی دا ښځینه جنونه دي یا مثلا ښځینه مور، همدارنګه بل غټ ایف او همدارنګه کوچنی ایف. دغه بیا تاسو فرض کړئ چې دا چې شي دی دا پلار دی، دا مور او دا پلار. اوس نو که چیرې مثلا دوی دوه سره کراس یې که غواړئ دوی دوه سره کراس کړئ نو د یوه والد مثلا غټ ایف کوچنی ایف راخلئ دلته یې لیکئ او د بل والد دا به چیرې لیکئ په دغه ځای کې به دلته لیکئ، یو دلته او یو دلته غټ ایف او کوچنی ایف. اوس کله چې دغه ولیکله اوس سره کم سره کراس کېږي ګوره غټ ایف همدارنګه غټ ایف، غټ ایف او دا یې هم غټ ایف. همداسې دلته موږ تاسو ګورئ کوچنی ایف او غټ ایف. نو اول موږ تاسو باید چې ولیکو غټ ایف ولیکو، غټ ایف او کوچنی ایف. همداسې دلته ګورئ غټ ایف دی او دلته بیا کوچنی ایف، غټ ایف او کوچنی ایف. همداسې دلته موږ تاسو ګورو کوچنی ایف او کوچنی ایف، کوچنی ایف کوچنی ایف. دلته موږ تاسو ګورو چې په F1 نسل کې سره کم تناسب منځته راغلی دی. ګورئ دا غټ ایف او غټ ایف دا خو خلاص پوڅکۍ لري، غټ ایف کوچنی ایف دا هم خلاص پوڅکۍ لري، غټ ایف کوچنی ایف دا هم خلاص پوڅکۍ لري. کوچنی ایف او کوچنی ایف دا چې شي لري نښتې پوڅکۍ لري. نو دوی د جینوټایپ نسبت یې سره کم راځي، یوې پر څلور سره کم راځي غټ ایف او غټ ایف دی. تاسو دلته وګورئ دا دی، دا یو دانه په دغو څلورو کې غټ ایف او غټ ایف والا دی. همدغسې دوه یې پر څلور چې شي راځي، دوه یې پر څلور یو غټ ایف او بل یې چې شي کوچنی ایف راځي. همداسې یو یې پر څلور بیا چې شي راځي، یو یې پر څلور بیا کوچنی ایف او کوچنی ایف راځي. نو دا یې د چې شي نسبت سو، دا یې د جینوټایپ سو. خو فینوټایپ بیا مثلا موږ تاسو څنګه لیکو، هغه نو دوه البته درې په نسبت یو دی. څه معنا؟ معنا یې دا چې دا درې درلودونکي د چې شي دي د خلاص پوڅکۍ او دغه یو د نښتو پوڅکیو درلودونکی دی. یا مثلا که چیرې موږ تاسو راسو یو بل مثال حل کو په دغه پونټ مربع کې په موږکانو کې. تاسو دلته وګورئ که چیرې مثلا دوه موږکان چې یو یې نارینه غټه ای او بل یې ښځینه کوچنی ای. دغه غټه ای او غټه ای درلودونکی موږک د سپین رنګ دی او ای البته د سپین رنګ دی، او که چیرې مثلا جینوټایپ یې سره کم ای وي د بل موږک دا سره تزویج سي نو په نتیجه کې بیا سره کم لاسته راسي F1 نسل وي، یعنی غټه ای درلودونکی دا تور موږک دی او کوچنی ای سپین موږک دی. اوس که چیرې دا سره کراس په F1 نسل کې په چې شي لاسته راسي. ګورئ چې شو غټه ای دا سره کوم موږک و تور موږک و. دا که چیرې مثلا سره کراس له بل موږک سره چې درلودونکی د کوچنی ای او کوچنی ای وي. په F1 نسل کې به موږ تاسو وګورو چې ټول به سره کوم موږکان لاسته راځي. ګورئ غټه ای کوچنی ای سو، بیا غټه ای او دا بل کوچنی ای، بیا غټه ای کوچنی ای، بالاخره دا بل هم همداسې غټه ای کوچنی ای راځي. یعنی په F1 نسل کې به ټول سره کوم موږکان لاسته راسي، تور موږکان راسي چې هغه به په خالص شکل باندې وي. ګورئ تاسو ولیدله چې په F1 نسل کې ټول سره کوم لاسته راغله غټه ای او کوچنی ای موږ تاسو لاسته. اوس که چیرې موږ تاسو سره ولاړ شو دوی په خپل منځ کې سره کراسوي نو بیا څنګه لیکو غټه ای او بل چې شي دا کوچنی ای. اوس موږ تاسو راځو دا سره کراسو
نو پونیټ مربع چې لیکول ته به غټه ای لیکول ته به کوچني ای دا یو والد شو، بیا غټه ای کوچني ای دا بل والد شو. پونیټ مربع کې داسې لاسته راځي ګورئ غټه ای او غټه ای، غټه ای دا ده، بیا کوچنی ای غټه ای دا ده، همداسې غټه ای کوچنی ای دا ده، همداسې کوچنی ای او کوچنی ای دا دي. دلته موږ تاسو ګورو چې دغه په F2 نسل کې بیا سره کوم لاسته راغله. که چیرې موږ تاسو د F2 نسل د موږکانو جینوټایپ لیکو، هغه به څنګه لیکو؟ جینوټایپ دوی دا مساوي کېږي، معنا دوی جینونه په څو رقم باندې شتون لري. دوی جینونه خو دلته موږ تاسو ګورو چې په 3 رقم باندې شتون لري. هغه څه رقم؟ ګورئ یو یې څه رقم دی؟ یو یې غټه ای او غټه ای ده، او بل یې بیا څه رقم؟ 2 دانې غټه ای او کوچنی ای دی، او بل یې بیا کوچنی ای ده. نو دا چې شتو جینوټایپ سو. اوس فینوټایپ بیا سره کم دی. ګورئ فینوټایپ مساوي کېږي 3 په نسبت 1. ولې 3 په نسبت 1 دی؟ په دې معنا سره چې دغه 3 دانې تور موږکان دي او دغه یو سره کوم موږک دی دا یې سپین موږک لاسته راغلی. ځکه داسې لاسته راغله چې مثلا غټه ای او غټه ای په خالص شکل باندې تور موږک دی، غټه ای او کوچنی ای په نه خالص شکل باندې تور موږک دی، ځکه غټه ای په کوچنی ای باندې غالبه ده. غټه ای او غټه ای کوچنی ای البته دا هم تور موږک دی، ځکه غټه ای په کوچنی ای باندې غالبه ده. خو کوچنی ای چې دا په مغلوب شکل باندې یو مغلوب صفت دی، هغه سپین رنګ موږک سو. اوس موږ او تاسو یوې بلې موضوع ته راځو چې هغه ډای هایبرید تزویج دی. ډای هایبرید تزویج ګورئ موږ او تاسو مخکې مونو هایبرید تزویج وایي. مونو هایبرید کراس یا تزویج هغه تزویج ته ویل کېږي چې دوه وګړي یا ژوندي موجودات په یوه خاصیت کې فرق سره ولري، یا په قد کې یا په رنګ کې یا په شکل کې یا په دانه کې یا په هر شي کې. خو ډای هایبرید تزویج بیا هغه تزویج یا کراس ته ویل کېږي چې کله دوه ژوندي موجودات په دوو صفتونو کې فرق سره ولري. مثلا دانې د یوه د ژړې بلې د شنې، او قد د یوه د لوړې د بل د ټیټې. اوس نو په دغه ډای هایبرید کراس کې څه پیښیږي؟ کمنټونه ډېر تولیدېږي. کله چې ډېر کمنټونه تولیدېږي نو همداسې جینوټایپونه فینوټایپونه هم په هغې کې څه پکېږي؟ ډېرېږي او ډېر تولیدېږي. اوس موږ تاسو یو مثال وړاندې کوو. که چیرې دوه مشنګ نباتات چې یو یې مثلا ګردې او ژړې دانې لري او بل یې غونجې او شنې دانې لري، ګورې دوه صفته کې فرق سره لري. یو په دغه دانې په شکل کې چې یو ګرد دی بل غونج دی، او بل د دانې په دغه رنګ کې چې ژړ دی او بل یې شنې دانې دي، ګورې فرق سره لري. نو غټ آر د ګردو دانو لپاره موږ تاسو ښیي او وای د ژړو دانو لپاره، همداسې کوچنی آر یې د غونجو دانو لپاره د غټ آر په خلاف، او وای کوچنی وای بیا د شنو دانو لپاره د ژړ رنګ په خلاف باندې ښیو. نو که چیرې موږ تاسو دغه سره کراس کو په F1 نسل کې موږ تاسو ګورو چې ټول سره کم دانې لري، دانې ګردي او ژیړ رنګ به لري، ځکه دغه جنونه چې دوی دا دي هغه د ژړو دانو ده په شنو دانو باندې غالب دی، او دغه ګردو دانو ده بیا په غونجو دانو باندې غالب دی. دلته په دې انځور کې ډېر ښه تشریح شوی دی. ګورئ موږ تاسو ویلي وو چې یو نبات درلودونکی د ژړو ګردو دانو دی، او بل نبات درلودونکی د شنو یا زرغونو ګونځو دانو دی. اوس که چیرې مثلا دوی په خپل منځو کې سره کراس شي، راتلونکی F1 نسل به ټول سره کمي غټ آر کوچنی آر او همدارنګه غټ وای کوچنی وای وي. نو غټ آر په کوچني آر باندې غالبه دی، غټ وای په کوچني وای باندې غالبه دی. نو په دې معنا سره غټ آر خو ګوري د ژړ رنګ لپاره دی، او همدارنګ البته د چې لپاره دی د ګردوال لپاره دی دانې. نو غټ آر په کوچني آر باندې زورور دی، دانه به سره کم یې ګردی وي. غټ وای د سره کم د ژړو رنګ لپاره وو، او کوچنی وای د چې لپاره وو د شنو دانو لپاره وو. نو دا به غټ وای په کوچني وای باندې زورور دی، نو دانه به سره کمي ژړه وي.
شنو F1 نسل خو ټول سره کم سو ژړه ګرده ده نسل اوس که چیرې موږ تاسو سره ولاړ سو دوی په خپل منځونو کې سره کراس کو یعنی دغه نسل راواخو په خپل منځونو کې دوی یو بل سره کراس کو یعنی دغه به هم درلودونکې د ژړې دانې او شوی وي یا ګردي او دا به هم ګرده او ژړه دانې لرونکی نبات وي اوس که چیرې موږ تاسو سره ولاړ سو دوی په خپل منځو کې سره کراس کو یعنی دغه نبات او دغه نبات راتلونکي نسل کې به سره کم نباتات ښکاره شي. اوس مخکې له دې چې موږ تاسو دغه دواړه نسلونه سره کراس کول باید موږ تاسو ګمیټونه لاسته راوړو. تاسو دلته وګورئ دلته دوی دغه ګمیټونه لاسته راوړي دي په کتاب کې. اوس موږ ته څنګه دا مثلا لاسته راغلي دي زه دلته تاسو ته لیکمه همدغه بیرته درته لیکمه غټ آر کوچنی آر او غټ وای کوچنی وای. اوس ګورئ څنګه دغه سپرم مثلا یا ګمیټ جوړیږي دا په داسې ډول باندې جوړیږي. ګورئ اوله وارې همیشه غټ آر او غټ وای یا غټ آر او غټ وای. دا اوس څه شو دا اوس یو سپرم شو یعنی یو ګمیټ شو. همدغسې بیا دغه غټ آر او دغه کوچنی وای غټ آر کوچنی وای دا ګورئ دا بل ګمیټ لاسته راغلی. همدغسې بیا کوچنی آر او غټ وای راځي چې شي کوچنی آر غټ وای لاسته راځي. همداسې کوچنی آر او کوچنی وای لاسته راځي کوچنی آر کوچنی وای لاسته راځي. نو دغه ګمیټونه لاسته راځي بیا وروسته دغه ګمیټونه هلته د پونیټ مربع پر سرو باندې لیکل کېږي بالاخره بیا څه په کېږي کراسیږي. اوس ګورئ موږ خو ګمیټونه لاسته راوړله چې ګمیټونه مو لاسته راوړله اوس موږ او تاسو سره ولاړېږو دوی څه به کوو سره کراسوو یې. نو که غواړو چې سره کراس یو که څنګه کېږي ګورئ دلته موږ او تاسو تیاره ګمیټونه لیکلي دي. دلته مو مثلا د نارینه دا لیکلي دي دا ګمیټونه دا سپرم دي مثلا او دا بیا چې دي د ښځینه ګمیټونه موږ تاسو څه به کړي دي لیکلي دي او دا د ښځینه دي. اوس که چیرې موږ تاسو غواړو چې سره کراس وکړو یعنې دوی څه به کوو سره کراسوو یې. نو ګورئ دلته غټ آر او غټ آر غټ آر او غټ آر سو یعنی دانه خو چې سوله ګردۍ سوله ځکه دواړه په خالص شکل باندې دواړه د ګردۍ دانې لپاره دي. همداسې غټ وای او غټ وای سو نو دانه سره کم سوله ګردۍ او ژړه سوله. همدغسې بیا په دغه خانه کې ګورئ غټ آر او غټ آر دی غټ آر او غټ آر او ګورئ دلته غټ وای او کوچنی وای راځي غټ وای کوچنی وای. نو دا دانه سره کم سوله دا ګردۍ او ژړه دانه سوله ځکه غټ آر خو غټ آر او غټ آر خو دواړه د یو خاصیت لپاره دي د څه لپاره دي د ګردۍ دانې لپاره دي او همداسې وای بیا د دوی د شکل لپاره دی مثلا غټ وای ګردۍ دانه ده او کوچنی وای بیا ګونځ دانه ده. خو دلته موږ تاسو ګورو چې دا سره کم ده ګردۍ دانه راځي. همدغسې دلته ګورئ غټ آر او کوچنی آر همداسې غټ وای او غټ وای. نو دا سره کم سو دغه هم ګردۍ او ژړه دانه سوله. همداسې په دا بله کې موږ تاسو هم همدغسې غټ آر او کوچنی آر غټ وای کوچنی وای دا هم ګردۍ ژړه دانه سوله. همداسې دلته راځو غټ آر او غټ آر دی ګورئ او غټ وای کوچنی وای دی ګردۍ ژړه دانه سوله. اوس دلته ګورئ موږ تاسو ګورو غټ آر او غټ آر دی دانه خو ګردۍ سوه خو دلته موږ تاسو ګورو چې دواړه کوچني وای چې رالو نو دا په مغلوب حالت کې د کم حالت ښکاره کوي د شنه دانه ښکاره کوي ځکه کوچنی وای غټ وای د شنو دانو لپاره او البته د ژړو دانو لپاره او کوچنی وای د زرغونو دانو لپاره. دلته دواړه ګورئ مغلوب صفت دی په خالص شکل باندې همدغه ځان ښکاره کوي. بیا همداسې موږ تاسو ګورئ کوچنی آر او غټ آر کوچنی آر همداسې غټ وای کوچنی وای غټ وای
کوچنی وای. دا هم ګردی جړه دانه شوله. همداسې دلته راځو ګورئ غټ ار کوچنی ار، غټ ار کوچنی ار او کوچنی وای کوچنی وای. دا هم سره کم شوله ګورئ ګردی او زرغونه دانه شوله. همداسې که دلته راسو ګورئ غټ ار او کوچنی ار، غټ ار کوچنی ار او غټ وای کوچنی وای دی ګورئ. البته غټ وای وینئ دلته غټ وای دی او دلته هم غټ وای دی، غټ وای او غټ وای، دواړه غټ وای دي. همداسې دلته ګورئ غټ ار او کوچنی ار او غټ وای کوچنی وای. نو دا هم ګردی جړه دانه شوله. همداسې دلته ګورئ دواړه کوچني ار راځي په خالص شکل باندې مغلوب صفت یعنې ګونځې دانې ځان ښکاره کوي. کوچنی ار او غټ وای او غټ وای. خو دا بیا د څه لپاره؟ د هغې لپاره بیا خالص دی. همداسې دغه هم کوچنی ار او غټ وای کوچنی وای. دا هم چې شولو ګونځه دانه شوله. همداسې دلته موږ او تاسو هم ګورو چې غټ ار کوچنی ار او غټ وای کوچنی وای راځي. معنا څه شي؟ ګردی دانه او ژړه. همداسې په دلته هم غټ ار کوچنی ار غټ وای کوچنی وای دی. دلته هم سره کم راځي ګردی او البته شنه دانه راځي ځکه وای چې دی هغه دواړه کوچني دي، کوچني وای دی. همداسې کوچنی ار او غټ وای کوچنی وای معنا ګونځې او ژړه دانه راځي. همداسې دلته په دغه اخري کې موږ تاسو ګورو چې کوچنی ار کوچنی وای معنا دواړه مغلوب صفتونه دي، دواړه په خالص شکل باندې ښکاره شوي دي او دانه سره کم راغلې ده، زرغونه او ګونځې راغلې ده. اوس نو که چیرې موږ او تاسو د دوی جینوټایپ او فینوټایپ ته راسو، دلته ګورئ دا چې دی د دوی دا د دوی جینوټایپ دی. جینوټایپ کې ګورئ 14 کې 9 دانې غټ ار او غټ وای دي. په 14 کې 3 دانې غټ ار کوچنی وای دي. په 14 کې 3 دانې بیا کوچنی ار غټ وای دي. په 14 کې 1 دانه بیا کوچنی وای دي. خو که چیرې موږ تاسو دوی فینوټایپ ته راسو، فینوټایپ کې په 14 کې 9 دانې سره کم دي ژړه ګردی دي. په 14 کې 3 دانې شنې ګردی دي. په 14 کې 3 دانې ژړې ګونځې دي او په 14 کې 1 دانه بیا شنه او ګونځې ده. نو همدغسې دلته دا ډای هایبرید کاس ته ویل کېږي. دلته ګورئ په دغه انځور کې هم ډېر څه واضح معلومیږي. مثلا د F1 نسل کراس چې موږ تاسو وکړئ، په F1 نسل کې خو ټول سره کم وو ژړې او ګردۍ دانې، بیا چې موږ هغه په خپلو منځو کې سره کراسولې دغه لاسته راتلل، یعنې داسې ګرمنټونه لاسته راتلله. بیا دغه ګرمنټونه موږ تاسو څه به کولی بل سره کراسوله چې په نتیجه کې همدغه مختلف نوعان احتمالات منځته راتلله، همدغه 14 احتمالات. اوس که چیرې موږ تاسو راسو د دوی نسبت لیکو، ګورئ که چیرې مثلا موږ د دوی جینوټایپ لیکو، جینوټایپ د دوی دا مساوي کېږي. یعنې جینوټایپ کې څو رقمه جینوټایپ دي. ګورئ غټ ار او کوچنی وای دا یې څه شي؟ دا یې یو. بیا چې مثلا هم غټ آري او هم چې شي وای غټ شي، بل سته که نسته؟ بل نسته. نو یو دغه شو. البته جینوټایپ که یې لیکو ډېر زیات وخت نیسي، ځکه هر یو به موږ تاسو لیکو، بیا به هغه شمېرو چې مثلا څونه دي. خو د لنډوالي په خاطر باندې موږ تاسو په کاته راځو چې لیکو دوی فینوټایپ لیکو. فینوټایپ یې مساوي کېږي. ګورئ څو دانې ژړ ګردۍ دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نو 9 په نسبت. څو دانې زرغونې ګردۍ دي؟ 1 2 3 نسبت 3. او څو دانې ګونځې ژړې دي؟ 1 2 3 نسبت 3. او څو دانې ګونځې شنې دي؟ 1
نو 9 په نسبت د 3 په نسبت د 3 په نسبت د 1 د دوی چې راځي تناسب راځي.